السلام علیکم درنو ملګرو، زه پټان افغان یم او تاسو پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه ګورئ. په نننۍ ویډیو کې به په دې باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو په فوټوشاپ کې د یوې لیکنې دننه یو انځور ځای پر ځای کړو، یا دا چې یوه لیکنه په یو انځور سره څنګه ډکه کړو، یا دا چې داسې هم ویلی شو چې څنګه کولی شو د یوې لیکنې رنګ د یو انځور په شکل کړو. یعنې چې دا زموږ لیکنه داسې معلومه شي لکه یو انځور چې اوسي. لکه د بیلګې په توګه زه تاسو ته دلته یو انځور ښایم. تاسې ګورئ د دې دا دننه لیکلو کې یو عکس پروت دی چې داسې یو کمان غوندې دغه دی او د شکل باندې یو انځور جوړ شوی دی. نو دغه ډېر اسانه او ساده طریقه ده. فوټوشاپ به اوپن کړئ. د فوټوشاپ دننه تاسو چې کله ډیزایننګ شروع کړه اندازه به د ځان لپاره واخلئ او له هغې وروسته به راشئ ټکس اپشن به واخلئ، لیکل به وکئ. او ځان ته یو فنټ انتخاب کړئ له دې ځای نه. د بیلګې په طور پښتو نارنج، او له دې سره په څنګ کې دا به لږ راغټ کړئ هر څومره اندازه چې ستاسې په کار وي. لیکل به وکئ، لیکلو ته سټوک ورکئ. او ډراپ شیډو هم ورکئ. اوکې، سټوک یې کم دی. نو ډراپ شیډو هم ورته لږه زیاتوو. ښه، یاد مو وي چې لیکنې ته به له دې ځایه رنګ نه ورکوئ. که چېرته رنګ ورکئ نو دا به بیا منظور په ده کې نه راځي. نو کلر اوورلي به ترېنه چک مارک لرې کړئ. له دې وروسته به راشئ هغه انځور چې تاسې غواړئ د لیکنې په منځ کې واچوئ هغه به فوټوشاپ کې اوپن کړئ. ما دا ډایرکټ دلته اوپن کړه. نو په ده باندې رایټ کلیک کوم، دلته دا رسټرایز لایر. له ده وروسته راځم په همده باندې ما کلیک کړی دی، آلټ بټن نیسم. آلټ بټن به په کیبورډ کې پرس ونیسئ او را به شئ دې ځای ته به موس به دلته ودروئ. بیا به دلته لیفټ کلیک وکئ. وروسته لیفټ کلیک بس خپل انځور د لیکنې دننه ځای پر ځای کړئ چې هره برخه یا هره اندازه یې ستاسې په کار وي. په هماغه اندازه به خپله لیکنه او انځور ځای په ځای کړئ. د بیلګې په طور تاسې ګورئ دلته په همدې شکل غواړم انځور داسې لږ راتاو کړم پکې. او انټر ووایئ. کولی شئ بیکګراونډ ته هم رنګ ورکړئ یا مختلف تاسو کولی شئ د ډیزاین په هر وخت کې دغه عملیه سرته ورسوئ او له دې نه استفاده وکړئ. که چېرته داسې وي چې دلته کې دا سټوک صحیح نه ښکاري، راځم سټوک کلر یې د لیکنې سټوک کلر سپین پکې صحیح نه ښکاري. راځم یو بل کلر ورکوم، تور یا بل هر رنګ چې ستاسې لیکنې عکس رنګ هملته سپین بخنو نو ځکه پکې نه معلومېده. تاسې کولی شئ په دې طریقې باندې یو عکس د لیکنې دننه پاور کلیپ کړئ، یا دا چې یو عکس او لیکنه سره یو ځای کړئ یا لیکنې ته د عکس رنګ ورکړئ. خو که چېرته تاسې دا عکس یا لیکنه له دې ځایه بل ځای ته انتقالوئ، تاسې ګورئ چې عکس بې ځایه کېږي. د بیلګې په طور غواړم زه دغه دلته ویسمه لیکنه، تاسې ګورئ چې عکس بې ځایه کېږي. نو دا دواړه به بیا کله چې تاسې خپله اندازه او د هغې باندې فټ صحیح برابر کړه، دا دواړه به کنټرول ای کړئ. په دواړو به کلیک وکړئ او کنټرول ای بیا کړئ.
یعنې دواړه به یو پکچر کوي. له هغه وروسته تاسو کولی شئ د هر ځای ته انتقال کړئ. دا وه درنو دوستانو زموږ د نن ورځې خپرونه. که څه نیوکه، انتقاد، غوښتنه یا پوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ په هغې باندې کار وکړو او تاسو ته نوې ویډیوګانې در وړاندې کړو. د لوی الله په امان.